بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودي مبارك كتاب كشف الشبهات ددی په وضاحت په سلسله کې دا وم نمبر درس دی. آخرنی درس کې دا خبر روانه وه چې د څه د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره جنگ کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه کومه خبره غوښته او د دې خبرې وضاحت شو چې د مکې مشرکانو د الله ربوبیت منو، خو د هغې باوجود مسلمانان نه وګڼلی شوي، ځکه چې بندګي خالص د الله نه کوله. بیا دا خبره چې د توحید معنی څه ده او د لا اله الا الله معنی څه ده او اله چاته ویلی کېږي او د مکې مشرکانو به اله چاته وي، د دې خبرې پوره وضاحت شو. بیا د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وایي چې دا کومه کلمه چې موږ وایو لا اله الا الله، اصل کې وی د دې په معنی باندې ځان پوه کول پکار دي. لا مجرد لفظها، صرف ټکي ویل نه دي، الفاظ ویل نه دي چې یو سړی راولګي په خوله باندې لا اله الا الله ووایي او بس خبره ختمه شو. مقصدي خبره دا ده چې ته د الفاظ ووایي او د دې په معنی باندې ځان پوه کړې، د دې په شروطو باندې او د دې کلمې مقصد څه دی. ته چې دا کلمه وې نو ته د څه اقرار کې او د څه نه انکار کې، په دې خبرو باندې ځان پوه کول پکار دي. شیخ رحمه الله دا خبره کوي. او نن سبا ډېر خلک به تاسو ته داسې میلاو شي چې هغوی دا کلمه صرف په ژبه باندې وایي، تلفظ یې کوي، نور پوهېږي پرې نه چې د کلمې څه معنی ده، بلکې دا درته ووایم او په خټه کې چې اوبه ښه ډېرې شي هغه ده چې د دې کلمې تلفظ ولم صحیح نه ورځي. لا اله الا الله چې وایي نو په دې کې به هم دومره ونښلي راونښلي او مخکې کېږي به او شاته کېږي. یو سړی چې په تلفظ نه پوهېږي او په معنی نه پوهېږي، دی بیا د توحید دعوه د کوم ځای نه کوي. لا اله الا الله معنی دا چې نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله. یو سړی وایي لا اله الا الله قبرونو ته سجدې لګوي، دی نه دی پوه دی د دې کلمې په معنی باندې. لا اله الا الله باباګان او پیران او بزرګان او پیغمبران او نیکان او ملائک ته د الله سره شریک کوه، دی نه دی پوه په کلمه د لا اله الا الله باندې. لا اله الا الله او نظرانی او منښت د غیر الله په نوم کوه، قربانیانې د غیر الله په نوم کوه. څنګه دی وایي چې لا اله الا الله، خو صرف هسې په خوله باندې یو ورد دی کوي، نور پوه پرې نه دی چې د لا اله الا الله معنی څه ده. مقصد د خبرې دا دی: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وی مطلب اصل دا دی چې ته د دې کلمې په معنی باندې پوه شي، صرف د دې الفاظ ویل نه دي چې لا اله الا الله. بیا مخکې وایي چې والکفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. او یاغه جاهلان کافران هغوی په دې خبره باندې پوه وو چې د دې کلمې معنی دا ده چې د الله سره چې د بنده کوم تعلق دی هغې ته بندګي وایي، عبادت ورته وایي. معنی دا شو چې
دا بنده چې د الله کومه بندګي کوي په دې کې به الله یوازې ګڼي وایي په دې باندې هغه جاهلان کافران هم پوه او په دې خبره باندې هم پوه و چې والکفر بما یعبد من دونه او دا ما هغوی ته پته و چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغه نه به انکار کوې او د هغه د بندګۍ نه به انکار کوې والبراءة منه او د هغه نه به د بېزارۍ اعلان کوې فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته ووایي چې لا اله الا الله ووایي قالوا جواب کې هغوی دا ووایي اجعل الإلهة إلها واحد اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هغوی په جواب کې دا ووایي ښه اوس دا ټولو معبودانو نه راپسې یو معبود جوړ کړو دا څومره بوتان چې زمونږ دي او دا څومره معبودان چې موږ ځان له جوړ کړي دا ټول به پرېږدو یک یوازې د الله بندګي به کوو دا خو عجیبه خبره ده ګوره پوه شو هغوی د دې کلمې په معنی باندې ځکه یې دا ووایي چې ښه دا ټول معبودان به پرېږدو د یو بندګي به کوو په دې کلمې په دې معنی ورسېدو چې دې معنی دا ده چې خالص بندګي به د الله کوې او د الله سره بل څوک نه شریک کړي دلته درې خبرې وکړې وی کافرانو ته دا پته و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب په دې کلمې سره دا دی افراد الله تعالی بالتعلق عبادت چې ته کوم کې د الله په دې کې به الله سبحانه وتعالی یوازې ګڼي او دا عبادت به یوازې د الله دپاره کې یو به دا کار کې والکفر بما یعبد من دونه او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار کول کفر معنی انکار کول دا ګوره اهمه خبره ده یاده کړئ دا فایده یو سړی دی دا وایي چې زه الله منم او زه د الله بندګي کوم ښه دا کم خلک چې د غیر الله بندګي کوي او د الله نه علاوه نورو معبودانو ته پراته دي د دوی په باره کې ته څه وی وایي جي دا خو دغې کې زه څه نه ویم دغه کې زه څه نشم ویلی خو زه خالص بندګي د الله کوم سم خیال دی دا موحد دی نه دی ځکه چې دوه خبرې په توحید کې لازم دي د لا اله الا الله ارکان هم دا دي نفي او اثبات لا اله نشدي معبود په حق باندې الا الله مگر یو الله یعنی د الله نه علاوه چې څومره معبودان دي د هغه ټولو نه دي انکار وکړو بیا د عبادت ثابت کړو د الله لپاره دا دواړه خبرې یو ځای تړلی شوي دي ګورئ او ګوره دا نفي د اثبات نه مخکې راله ګوره نفي د اثبات نه مخکې راله یعنې د الله نه علاوه چې د چا بندګي هم کېږي د هغه ټولو نه انکار د کفر او د شرک نه انکار دا خبره لازم ده په توحید کې الله سبحانه وتعالی سوره بقره کې دا خبره کړې ده لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله نو څوک چې د طاغوت نه منکر شي طاغوت څه ته وایي چې د الله نه علاوه بندګي کیږي چا چې انکار وکړو د طاغوت نه ویؤمن بالله او په الله ایمان راوړو ګوره دې ځای کې هم دا انکار د غیر الله د بندګۍ نه دی مخکې کړی دی د دې نه چې په الله ایمان راوړو ته به لازم د شرک نه انکار کې د مشرکینو د په کار باندې به رد کې هغې ته به منکر وې هغې ته به ناروا وې هله به ته موحد ګڼلی کېږي زه چې موحد یم او زه صرف د الله بندګي کوم ښه د مشرکانو باره کې څه وې چې یو سړی قبر ته سجده لګي هغه ته ته څه وې چې یو سړی انسان ته سجده لګي هغه ته ته څه وې او بندګي کوي عبادت یې کوي په یو قسمه ته هغه ته څه وې وایي نه دې باره کې زه څه نه وایم دغه څه نه دغه د هغوی خپله طریقه ده او زه بندګي یوازې د الله کوم دی موحد نه دی ځکه چې ده دا ونه وي چې دا دوی چې د چا بندګي کوي دا معبودان باطل دي باطل ته د الله بندګي کوي هغې ته باطل نه معنی ده چې ته هم په حق او دوی هم په حق دي نو بیا خو د دوی دا طریقه ته صحیح ښکاري انکار به کوي وایي د پیغمبر مطلب دا و په دې کلمې سره والکفر بما یعبد من دونه د هر هغه چا نه انکار
چې د الله نه علاوه بندګي کیږي، چې دا زه نه منم. سورة الزخرف کې دي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، کله چې ووی ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته او خپل قوم ته، څه ورته ووی؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، زه ګورې د براءت اعلان کوم د هغه څه نه چې تاسو یې بندګي کوئ. زه د براءت اعلان کوم. ته به دا اعلان کې د براءت، لازم د توحید په دې کلمه کې دا خبره دننه پرته وي. ته به د براءت اعلان کې ښه صفا به وي چې تاسو چې د چا بندګي کوئ د دې نه ګوره زه منکر یم او د دې نه زه د بېزارۍ او د براءت اعلان کوم. سورة الممتحنة کې الله څه وایي؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ستاسو دپاره ښایسته نمونه ده په ابراهیم علیه السلام کې او د هغه په ملګرو کې چې د هغه سره توحید په لار ولاړ وو. هغوی څه چل کړی؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هغوی خپل قوم ته دا ویلو چې موږ ګورې بېزاره یو، د براءت اعلان کوو تاسو نه او د هغه څه نه چې تاسو یې بندګي کوئ د الله نه علاوه. کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، او زمونږ او ستاسو منځ کې دشمني شروع شوه، که د کوم وخته پورې به ابدا همیشه پورې به دا دشمني حتى تؤمنوا بالله وحده، تر دې چې تاسو په الله باندې یوازې ایمان نه راوړی، یوازې بندګي هم د الله نه کړي. او درېیمه خبره ورسره د براءت اعلان د مشرک نه، د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني. د مشرک د دې شرک سره به هم بغض ساتي او د دې مشرک سره به هم بغض ساتي. دا دین دی ګورې، دا عقیده ده، دا منهج دی، دا د الله دپاره غیرت دی، دا د الله د دین دپاره غیرت دی. یو سړی رالګي ستا د رب سره شریکان جوړی په بندګۍ کې، په باچاهۍ کې او په هغه څه کې چې هغه په الله پورې خاص وي. ته به ورسره خاندې ټوغې ټکالې به کې، ته به ورسره یارانې کې، ته به ورته زړه صفا ساتې، ته به ورسره داسې معاملات کې لکه څنګه چې د موحد سره کې. فرق څه شو په موحد کې او په ده کې؟ بیا تا خو مشرک او موحد یو شان کړو. ام نجعل المتقین کالفجار، الله وی ولې دا پرهیزګار خلک د دې فاجرانو فاسقانو په شان دي. یو سړی موحد دی، یک یوازې د الله بندګي کوي، یو سړی مشرک دی، ته به د دواړو سره یو شان محبت کوې، ته به د دواړو سره یو شان دوستي کوې. بلکې عجیبه خو دا ده د دې موحد سره دشمنیانې کوي. عجیبه څه ده؟ د موحد سره دشمنیانې کوي او د مشرکانو سره یارانی، د مشرکانو سره ملګرتیا. په یو کلي کې به قسمه قسم بدعتیان اوسیږي، مشرکان به اوسیږي، سیکان به اوسیږي، هندوان به اوسیږي، شیعګان به اوسیږي، هر قسمه خلک اوسیږي، دې ټولو سره ګزاره روانه. خو که چېرته تا د توحید خبره وکړه تا سره بیا ګزارې نه کېږي. که تا چېرته د پیغمبر د تابعدارۍ خبره وکړه تا سره بیا ګزاره نه کوي. ورشتینې د پښتنو پرې بعضو علاقو کې سیکان، هندوان، عیسایان پکې هم شته. موږ دا نه وایو ګوره دې طرف ته زه دعوت نه ورکوم چې څوک دې دا غلط مطلب والي چې ته راوځه او د هغه کور وسېځه او هغه مړ که او قتل یې که، دا خبره زه نه کوم. خو ټول ورسره ښه غمخادي کوي. ښه چا دا نه دي ویلي چې یاره دا سړی په غلط دین دی او خیال کوي او دین دله خراب نه کړي، بلکې عجیبه دا ده په بعضو علاقو کې دا د دنیا په عجایباتو کې یو عجیبه کار دی. په بعضو علاقو کې دمګر او تعویزګر هغه سیکان دي، سیک لځي هغه وله تعویز لیکي، هندو لځي هغه وله تعویز لیکي. اوس دې ته څه وایي؟ بیا وایي جي وایي دوی هره خبره وایي دوی پورې نښتي او د دوی نه څوک خلاص نه دي. نو دې باره کې څه وایي؟ یو خو تعویز ناروا دی
او بیا تعویز لیکي څوک هندو له تعویز له رواني سیک وله تعویز لیکي بلکې دم له رواني سیک پې دم اچوي نو سیک به د څه شي دم اچوي سیک تعویز د څه جوړوي قرآن پکې لیکي نبوي دعاګانې پکې لیکي خو خپلې څه منترې به پکې لیکي که نه او د ده پې عقیده جوړه شوې ده دا هر څه ښه برابر دي ښه د کلي غم ښادي او ښار سره روان دي خو کم سړی چې دا اعلان وکړي چې بندګي به خالص د الله کېږي او په شرک باندې رد وکړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ خبره وکړي چې څنګه چې به د الله سره په بندګۍ کې څوک نه شریک کې دقه شان به د پیغمبر سره په تابعدارۍ کې څوک نه شریک کې نو بیا دا ټول کلی په تا پسې راپاسي غم ښادي د سره پرېږدي جومات ته له ورانوي کور د له ورانوي د کلي نه دې شړي وجه دا ده چې تا د هغه په نظریه باندې رد وکړو دا مسله په ده کې ده ځکه پې دې دومره سور شین شو او ځکه پې دومره خفه شو چا کې چې څه کاري که نه او ته رد وکړې نو هغه وي ما یادوي دی وي ما یادوي ځکه یو عام سړی چې ته بیان ته ناست شو دی عالم بیان ته هغه د توحید او د شرک باس کو داسې لږ ساعت ناست و بس بیا خپل څادر راواغېستو ویې څنډه په اوږه یې واچو وایي دا هم خاص په ما پسې راوستی دی کس ظالم زوی خو زما نه خوله نه اړوي خو چې بیان یې شروع کړی ما پورې نښتی اوس هغه تا پورې نه دی نښتی خو هغه چې څه وایي دا په تا کې شتي نو تا ته داسې ښکاري لکه دی چې ما ته لیږي اوس موږ په دې درس کې نصیحتونه کوو که دا ګناه مه کوه دا مه کوه چا کې چې هغه ګوره زما حل به ته چا ویلی نه ته دا مه وایه چې زما حل به ته چا ویلی دی ته دا ووایه چې دا کومه خبره چې د عالم ذکر کړه دا کومه ګناه چې د ذکر کړه دا کوم غلطه نظریه او غلطه عقیده چې د ذکر کړه دا په ما کې شتي اوس څه کول پکار دي د رضا نه لرې کول پکار دي نو دین دا دی د کلمې معنی دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد او په دې باندې کافران پوه مشرکان پې پوه چې بندګي به خالص د چا کې د الله او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه به انکار کې او د مشرک نه به د برات اعلان کې درې کار دي ها درې کار دي دا هغه وخته پورې ته مکمل موحد نشي جوړېدی دې ته غوږ کوله وکړه چې څو پورې دا درې کاره تا نه کړي خالص بندګي د الله د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار او چې څوک هم د الله نه علاوه د بل چا بندګي کوي او د الله سره شریکان جوړوي د هغوی نه د براعت او د بېزارۍ اعلان د هغوی سره دشمني دا درې خبرې پکې دننه دي اگر که دا سړی پښتني سم خیال دی چې پښتني بیا به ته هم د براعت اعلان کړي حب د الله دپاره مینه د الله دپاره او دشمني د الله دپاره پښتن نه چې د یو مور پلار نه پیدا یې که نه او د یو ورور موحد او د بل مشرکي بیا به د براعت اعلان کړي موږ آیت ذکر کړو د چا مبارک ابراهیم علیه السلام چا ته لیږي پلار ته لیږي پلار ته وایي زه ګوره بېزاره یم تاسو نم او د تاسو چې د چا بندګي کوئ د دوی نه ښه صفا خبره ښه واضح خبره په دې کې مجاملات نشتي ګوره په دین کې مجاملات دا نشتي ته به توحید بیه کې توحید به بیه کې په دې چې دا مې ورور دی توحید به بیه کې په دې چې دا مې قومیز دی دا مې نسبي دی دا مې جي په رورۍ کې دی او دا جي پښتن دی او دی چې د پاکستان دی او دی چې د افغانستان دی دا قصې نه چلېږي په دین کې چې موحد دی زموږ د سر تاج دی هغه د عرضي دی
او چې الله سره شریکان جوړي نو زمونږ ورسره ورانه ده ځکه چې د الله سره یې ورانه ده. وایي د مکې مشرکان په دې خبره باندې څه پوه په دې څه دلیل دی چې هغوی به پوه دا خو صحیح شو دا یو دلیل شو. دلیل په دا چې هغوی به پوهېدو اجعل الآلهة إلها واحدا پیغمبر ورته صرف دا ووایي وی لا اله الا الله ووایي بس نور ګورې شرح یې ورته نه ده کړې ګوره څومره پوه خلک صرف ورته ووایي لا اله الا الله وایي ها یعنی صرف به اوس د الله بندګي کوو ګوره ډایرکټ پوه شو په دې باندې. دویم دلیل پې دا دی بل دلیل پې دا واله که چېرته هغوی د دې په معنی نه پوهېدی نو بیا دا کلمه وي څه مو خیال دی بیا یې وي ځکه چې هلته خو هغوی دا مني چې الله موږ پیدا کړي الله رازق دی الله به موږ مرګ راولي الله ژوند را کړی الله نظام چلی نو لا اله الا الله م ووایه که نه دې کې څه چل دی وی وایه خو هغوی به پوهېدو ځکه یې ونه وي ذكر شيخ وي فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك يقول تبدي خبر بوشوي جاهلان كافران بكلمة لا إله إلا الله بويدو فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. تعجب باغا چا پکار دی وی چې دعوه د اسلام کوي او دومره په دې کلمه نه دی پوه شوی څومره چې پې هغه جاهل کافران پوه شي. تعجب یې پکار دی که نه دی هغوی خو دعوه د اسلام نه کوله او بیا پې پوه دی دعوه د اسلام کوي او دی پې نه دی پوه. ها دا د اسلام د دعوه چې کوي چې پوهه نه دی نو په دوی کې بعض داسې دي بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. او د دوی څه ګمان دی دا د اسلام دعوه چې کوي او په دې کلمه نه دي پوه وایي د دوی ګمان دا دی چې صرف د دې کلمې د حروفو تلفظ کول پکار دي اگر که په زړه کې د دغه عقیده نه وي خو اهم شی څه دی تلفظ دی. لا اله الا الله وایه بس لا اله الا الله بهر څه ورځه لا اله الا الله او چې کوم مخلوق وي د الله سره شریک کړي لا اله الا الله او یا رسول الله مدد لا اله الا الله او یا علي مدد یا رسول الله او یا فاطمه مدد یا حسین مدد لوی ځوان راورسي پیر بابا راورسي لا اله الا الله او قبر ته سجده لا اله الا الله او د قبر نه طواف لا اله الا الله او د بابا په نوم نظراني ومنښتي لا اله الا الله او د بابا په نوم سر ویلاله وه لا اله الا الله او د بابا په نوم او د هغه په درګاه او دربار باندې ډیوې د هغه په نوم بله وه لا اله الا الله او مالګه وړه او چیني وړه لا اله الا الله د هغوی سره داسې عقیده تړل د دې باباګانو او پیرانو سره لکه څنګه عقیده چې زموږ د الله سره ده د دې صرف دا مطلب دی چې زه څه وایم زه خو کلمه وایم ځکه نن سبا چې دی بعضو ته ووایي چې دا کار د مشرکانو دی نو داسې برک بروک به شي وایه خو کلمه وایي هغه څه وایي کلمه وایي او ای ظالمانو ای ظالمانو اخوی د الله عبادت هم کوي د دې به څه جواب کوئ عبادت د الله خو مشرکان هم کوو مخکې وضاحت تیر شوی ځکه ما تاسو ته په اوله کې ووي چې ګوره دا کتاب ټول په یو بل د پاسه ولاړ دی دا مسلې ټولې په یو بل د پاسه دي ګورې اولنۍ چې نه یېره شو اخرنۍ باندې نه پوهېږي که یو سړی دا وي چې هغه بندګي کوي د الله وګوره ویې وګوره اوس وایي د جومات نه راووتو دا ټیم دا ټیم او د ګیرې نه دا اودس اوبه سایسي او دی وایي چې دې کار د مشرکانو کوي د دې جاهلانو دا مطلب دی چې څوک که هر قسمه بندګي د الله وکړه نو بس ختم
دی ټیټ موحد شو ځکه چې یو بندګي خو یې د الله وکړه که نه وایي که په دې څوک موحد کېږي نو بیا خو د مکې مشرکانو ته هم موحدین وی ځکه چې بندګي خو هغوی هم د الله کوله خو مشکل پکې دا و چې د الله بندګي کوله خو په دې بندګۍ کې ورسره نور مخلوق شریک کړی و دا مشکل پکې نور خو هغوی هم بندګي د الله کوله نو صرف تلفظ نه دی عقیده ده په دې ځان پوه کول دی لا اله الا الله او پوهېږي په نه تپوس ته وکړي د ډېرو نه تپوس وکړه دا زما بدګماني نه ده که څوک وایي دا بدګماني ده ډېرو ته به لا اله الا الله معنی نه وي معلوم لا اله الا الله څه مطلب دی بس وخاندي را وخاندي او ما ته اوس اکثریت مخکې دا ووي شیخ رحمه الله الله دا وایي د دې بعضو دا عقیده دی چې صرف تلفظ دی دی پکې لا ګزاره کوي چې په تلفظ کې تکړه دی داسې به ته پکې میلاو شي چې لا اله الا الله ویلی هم نه شي لا اله الا الله کلمه ولا ورځي هم نه او زر به دا ووایي وایي ته څنګه وې چې د ده عقیده غلطه ده او هغه له شپږ کلمې ورځي شپږ کلمې معنی دا ده چې د دین بنیاد یې په څه ایښودی په شپږ کلمو باندې په شپږ کلمې وایه او چې کومه عقیده ساتي هغه ساته ته ټیټ مسلمان یې دا ښکلې مسله شوه بیا اول خو دا شپږ کلمې په دې ترتیب باندې دا په قرآن او حدیث کې نشته دویمه دا ته فایده ذکر کوم منځ کې دا خبره راغله او زما دا هیرسي چې خپلو مسلمانانو وروڼو او خویندو ته پښتنو ته هر هغه فایده وښیم چې کومه زما په ذهن کې او زما په وس کې دا بعض خلک دا وایي چې کله ورسره ته په مجلس کې بحث شروع کړي په یو دیني مسله کې نو ستا د خولې بندولو دپاره به ډایرک وایي کلمې درځي تا له کلمې درځي نو که دی په یو ټکي کلمه کې خطا شو دغه ترتیب چې دا جوړ شوی ترتیب دی وروسته دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته ها دا کلمې په دې کې بعض اذکار دي دغه اذکار شته خو په دې ترتیب سره دا نومونه داسې ټول داسې نه راغلي نو دې کلمې درځي نو که هغه له پکې یو ټکی نه ورته یا یو کلمه نه ورته نو بیا خبرې کولی شي نه معنی دا دی چې دین مسله به هغه څوک بیانوي چې هغه له شپږ کلمې ورځي اگر که دا عقیده غلطه وي اگر که دی په حدیثونو نه پوهېږي اگر که دی د قرآن په ترجمه نه پوهېږي خو شپږ کلمې نو سړی به وروڼو په مجلس کې کچه کي زه خپل ځاني زه که په ما دې دا سوال وکړو ما له هم نه راځي ما ته دغه شپږ کلمې په ترتیب نه دي یادې نومونه راته هم نه دي معلوم خو دومره راته یاد دي چې موږ کله واړه وو قرآن هم یادو او زمونږ قاریان چې کوم وو هغوی به هم دا قصې میسې کولې دا چې شپږ کلمې دي او وړي کوم ته کتاب یې را کړی و دا یادوئ هغه وخت کې دا خبرې ما اورېدلې وي بیا زمونږ والد صاحب دی الله وبخي الله دې د جنتونو سیل پې وکړي هڅه ما وویل ما دا شپږ کلمې را کړي دي وایي چې دا یادې کړه وی شوق د قرآن سره ساته دغه طرف ته ډېره توجه مه ورکوه داسې دوی له ځان نه قیسې جوړې کړي نو ما په هغه ټیم هم پخې نه دي یادې کړي او اوس راته دغه اسکار کې راته وایي اسکار یاد دي خو په دې ترتیب را سره دا کلمې نه دي یاد نو بیا خو زه هم په دې ځای د ناستې لایق نه یم چې په مجلس کې یو خبره یو سړی نشي کولی یوه خبره او زه ناست درسونو ته یم کیدای شي کله زما د دې خبرې نه څوک کلیپ جوړ کړي او مشهور کړي چې وګوره دا د وابیانو ملا دی شپږ کلمې وله نه ورځي دا د وابیانو ملا دی او دله شپږ کلمې دا نه ورځي زه تا ته دا وایم صحیح ده د اذکار یادول کلمې بغیر د ترتیب ورکولو نه دا ښکلی کار دی خو چا تا ته دا ویلي دي چې یو سړی هله مسلمانېږي چې دا شپږ کلمې ورته یادي
او تا ته چا دا ویلي دي چې په دین کې بالا یو سړی خبره کوي چې را شپږ کلمې ورته یادي دا ګوره زه حقایق بیانومه کیدای شي په دې سره د بعضو خلکو طبیعت هم خراب شي خو طبیعت مه خرابوه طبیعت به نه خرابوې حق ته به ښه صحیح غوږېږي او که چا سره دلیل و چې دا شپږ کلمې په دې ترتیب باندې د پیغمبر نه ثابتي یا د صحابه کرامو نه ثابتي یا د دې څلور امامانو نه ثابتي نو برای مهرباني دغه دلیل دی به موږ ته مو ښیي دغه کتاب دی موږ ته مو ښیي دغه پاڼه او نمبر دی موږ له هم راکړي چې په کوم ځای کې دا ترتیب راغلی د شپږو کلمو او دا اوس رهي چې د دې په یادولو سره یو سړی اسلام ته ننوځي او د دې په نه یادولو سره یو سړی د اسلام نه وځي دغه شان یو مسله بله که ته د چا سره دیني مسله شروع کړي چې یاره دا کار دی غلط دی او ته به صحیح یې مسله به ستا صحیح به وي لکه یو کتاب کې به دې لیدلي د یو عالم نه به دې اورېدلي یو دلیل به دې پرې لیدلی ته به مسله بیانوي دی به تا ته اودس کې څو فرض دي څو سنت دي مانځه کې څو واجبات دي بس هغه غریب یاد ورته دی اکثر خو عوامو ته کم داسې په ترتیب سره دا مسلې یادي لږ یادي ورته اکثر بس دا غریب غلی شي معنی دا چې که په دې ترتیب درته یادي نو بیا صحیح ده خبرې کوه یو سړی په دې خبرو باندې غلی کول او دا خبرې پې لازمول دا غلطه طریقه ده یو مسلمان به اودس بالکل د پیغمبر د اودس په طریقه کوي دا پوره دی که نه پوره کافي ده که نه لازم به دته هر یو خبره جدا جدا یادوي که داسې دې کړه بیا خو ټول دې پکې ور واچول لږو ته یاد دي که ډېرو ته یاد دي لږو ته یاد دي چې اودس کې واجبات دا دي سنن دا دي مکروهات دا دي مستحبات دا دي دا خو لږو خلکو ته یاد دي خبره مې د کلمې کوله چې کلمه د لا اله الا الله صرف په خوله ویل نه دي ته صرف کلمه د لا اله الا الله چې دا شپږ کلمې ورته یادي ما دې پورې خبر راوځي چې دا شپږ کلمې ورته یادي او عقیدې د توحید نه وي او د غیر الله د عبادت نه منکر نه وي او د مشرکانو نه د برات اعلان نه کوي نو دا سړی جزاک الله الحمدلله دا سړی موحد نه ګڼلی کېږي دله دا فایده نه ورکوي شیخ رحم الله مخکې ناشته خبره کوي والحاذق منهم او اخیار په دوی کې دا پکې د اخیارانو حال دی واوره یظن ان معناها دا ګمان دی چې د لا اله الا الله معنی دا ده لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله د لا اله الا الله څه معنی ده اخیار پکې دا وایي اخیار چې رزق الله ورکوي او پیدایش الله کوي او نظام الله چلوي دا پکې د هوښیار نظریه ده ښه دا معنی صحیح ده لا اله الا الله څه دلیل دی جناب دا خو صحیح شو دا خو تاسو تفصیل کوي دا خو صحیح شو تاسو دا کلمې د ارکانو وضاحت کوي زه را جواب ورته نږدې دی بل ته یو ملګري خبره شروع کړې وه خو د مشرکانو څه ټکی پکې و بارک الله فیک که چېرته لا اله الا الله دا معنی وی چې الله خالق او رازق دی او الله مرګ راولي او الله ژوند راولي مکې مشرکان بیا ولې نه وایي که چېرته د دې دا معنی د لا اله الا الله بیا خو د مکې مشرکان هم مسلمانان دي هغوی که دا کلمه نه ده ویله خو د عقیده خو ویشتي که نه بیا خو به هغوی ته هم ټیټ موحدین دا پکې هغه تکړه وایي جی الله خالق دی والله رازق دی والله مرګ راولي والله دا خبرې ټولې مونږ منو
دې نه خو انکار نشته. خو دا د لا اله الا الله معنی نه ده. لا اله معبود ته وایي په عربۍ کې چې عبادت یې کېږي. نشته د عبادت حقدار مګر یو الله، دا د دې معنی ده. بس پکې دا وایي لا موجود الا الله، معنی دا ده چې نشته موجود مګر یو الله. دا خو بیا خبره غلطه کړه. بلکې دې کې خو قصه وحدة الوجود طرف ته بیا وځي چې دا څه چې په دنیا کې دي الله په دې کې دننه دی. نو هر شی چې تا ته ښکاري دا په حقیقت کې څوک دی؟ الله دی والعیاذ بالله. او دې معنی خو دا شو چې نشته موجود، یعنی ګوره یو موجود هم نشته مګر څوک؟ الله. یو مخلوق هم نه دی موجود. نو دا کم چې دی دا څوک دی؟ دا هم بیا مطلب دا شو والعیاذ بالله چې دا هم الله دی. وحدة الوجود او وحدة الشهود دا ځان له یو عقیده ده. انشاءالله کم ځای مناسب راشي هلته به دې وضاحت وکړو. نو خيار پکې دا دی چې دې دا معنی بیانوي او دا د لا اله الا الله معنی نه ده. دا د لا اله الا الله معنی نه ده. ښه دا بعض وروڼه چې تبلیغ او د دعوت شوق لري هغوی ته چې کله وایي توحید بیان که په دې دعوت کې، نو هغوی دغه توحید بیانوي. کم توحید؟ ربوبیت. په ټول بیان کې د ربوبیت نه غیر چاپېره تاویږي راتاوي، الوهیت له نه راځي. ولې نه راځي؟ یو الوهیت له چې راغلي لازم به خلک تقسیمیږي. دویم اکثر به دې په خپل هم نه وي پوه. زه یو ځای کې ومه څه کسان را جمع شوي او دا بیانونو دا درزو هر یو پاسېدو بیان، زه هغه ځای ته ورغلم چا سره مې کار و چې هغه کسانو زه ولیدمه نو طبیعت یې ډېر زیات خراب شو. حالانکې موږ دا وایو چې موږ د ورورولۍ درس ورکوو، د مینې محبت درس ورکوو، د یو بل سره اخلاص خیرخواهي. ما تاسو سره اکثر مخکې ووایي که نه چې د غلطې عقیدې والا د هر قسم مذهب والا سره به دله یاري وکړي، خو چې موحد ویني او متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویني به یې طبیعت خرابېږي. او چې زه ورغلم یو سلام دعا وشو بیا زه کېناستم ګوټ ته. ما لازم بلته به کښېني د دین خبره کېده، ځان مې غلی کړی او ناست شوم او د دوی بیانونه روان او ټول مکمل جاهلان، ټول جاهلان بیانونه روان دي. څلورو کسانو بیان وکړو او څلور واړو په بیان کې دا ووایي د اسمان وی الله پیدا کړی او د ځمکه الله پیدا کړې ده، دا ونې، دا ګټې، دا دریابونه، دا ښایسته ښایسته نعمتونه د هر څه الله را کړي. دا خبره غلطه که صحیح ده؟ صحیح ده. خو په دې بیان د هغوی ختم شي. مشکل دا دی چې بیان په دې ختمیږي. زه په بیان کې دا ووایه خو داسې دا ځمکه الله پیدا کړې، دا اسمان الله ودرولی، دا غرونه الله ودرولي، دا اوبه، دا ګټې، دا ونې، دا ښایسته انسانان، دا ښایسته ماحول، دا دغه الله پیدا کړي. نو کوم الله چې دا هر څه کړي دي بندګي به هم یک یوازې د هغه کېږي. دې پوینټ له نه راځي، دې نقطې له نه راځي، ځکه چې مسله ټوله دلته ده. موږ دا کتاب چې شروع کوو دا خبرې موږ بار بار کړې وي چې پیغمبران الله چې رالیږلي دي نو د دعوت یو مقصدي خبره هغه توحید او الوهیت دی. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ګوره د توحید او الوهیت دی که نه چې موږ هر امت ته الله وي پیغمبر لېږلی دې دپاره چې بندګي به صرف د الله کوئ او د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوئ. نو بیا هغه یو پکې لکه داسې حیا غوندې کول نو نازړه غوندې کوي، وایي مولوي صاحب به هم لږ بیان وکړي اخره کې. ما بیان شروع کو د علم په فضیلت باندې چې علم ته ضرورت دی. 3 منټه بیان ما نه و کړی چې بس هغه ونه شوه، بس د ګړۍ ته رسېږو کتو ډېرې ښایسته خبرې دي خو بد دا دی چې موږ سره ټیم وایي نشته.
ټیم نشته مخکې موږ ته کار دی نو دا ولې زما دا څه کار دی دا زه څه کوم دې بیت ته کېناستل دین نه دی نه وایي موږ سره چې ګړۍ ته وکړو یاره موږ سره ټیم نشته ها څوک څوک اراده لیکي زما خبرې ټولې لاړې ګړې وړې شي ځکه چې هغه وایي چې دا خو سړی خو په بله ورغی دا خو وایي چې علم په کار دی او دا خو مسلې بیا ورانېږي نو ټول بیان په دغه یو خبره باندې وشو چې الله خالق دی رازق دی او هر څه الله کې دی موږ ټول منو په دې کې خو ابو جهل هم تا سره اختلاف نه کوي په دې کې خو ابو لهب هم اختلاف نه کوي اهم پوینټ لراشه اهمی نقطې لراشه لا اله الا الله څه معنی ده دې لراشه په دې کې بیا د ډېرو طبیعت چې دی ګډوډ شي او جینه بعض وایي دې سره توړ راځي توړ به لازم راځي مه هېرېږه جینه بلکې زه درته دا ووایم د قرآن اولنۍ صورت الحمد لله رب العالمین سوره فاتحه بیا بشي الف لام میم ذلک الکتاب سوره بقره دا سوره بقره چې ته شروع کې په دې اولني آیتونو کې الله وایي خلک درې قسمه دي یا به سوچه مسلمانانی یا به منافقانی یا به کافرانی دا تقسیم چا وکړو الله وکړو نو ته څنګه وایي چې توړ مه راوړه توړ به راځي چې نظریه بدلوي عقیده بدلوي توړ به نه راځي اوس زه د دې جوړ دپاره څه چل وکړم یعنې هغه صحیح دین پرېږدم نو جوړ راوسته پکار دي خو په څه باندې په قرآن او په حدیث باندې ښه ښکلی جوړ بې راځي راځه زه بار بار دا خبره کوم زموږ د اواز بوخ شو په دې دعوت باندې او زما د اواز چې کوم ځای ته رسي ویې رسوئ او په څه طریقه چې یې رسوئ ویې رسوئ زه د دنیا هر هغه سړي ته وایم چې هغه دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم او زه کلمه یم زه ورته یم راځه د قرآن او د حدیث په دسترخوان باندې کینو اتفاق راولو راځه خو قرآن او حدیث په منځ کې ږدو ته ګوره چې جوړ راځي که نه راځي خو ته څنګه جوړ راولې جوړ څنګه راولې ستا نظریه جدا زما جدا د جدا د هغه جدا ستا امام جدا زما جدا د جدا د هغه جدا ستا کتاب جدا زما جدا د جدا د هغه جدا ستا امیر جدا زما جدا د جدا د هغه جدا دا خو داسې نقلي جوړ دی دا ټینګېږي نه کمثل العنکبوت اتخذت بیته جولا د کور په شان دی که معمولي سیلۍ پرې راغله نو هر څه به صحیح هر څه به ښه وي ځکه چې هلته بنیاد مضبوط نه و نو شیخ رحمه الله وی هوښیار پکې هغه دی هوښیار دا د هوښیار حال دی نو سوچ وکړه چې هغه هوښیار دی چې د هغه څه حال دی وی هوښیار پکې دا وایي چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې نه ورکوي رزق نه کوي پیدایش نه چلی نظام مگر یو الله دا معنی صحیح ده نه ده صحیح نو بیا وایي فلا خیر فی رجل هغه سړي کې هیڅ خیر نشتی جهال الکفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله په هغه سړي کې هیڅ خیر نشتی چې جاهل کافران د هغه نه په لا اله الا الله باندې ښه پوهېږي خیر پکې شته نشته پکې خیر د مکې مشرکان په لا اله الا الله پوهېدو دی پرې نه پوهېږي نو په دې کې څه خیر بیا وایي اوس ګور دې خبرې ته غوږ کېږدئ اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب تا تداوي اے اوریدونکیا اے لوستونکیا کته زما په دې خبرو پوه شوی کمی چې ما د اوسه پورې وکړي کته په دې باندې پوه شوی معرفة قلب په هغه معرفت سره چې د زړه نه وي دی پکې شرط ولګو څه معنی شوی معنی دا ده وی که تا د لاول نه اسې غوږ ایښودی او مجلس کې اسې ناسې
نو بیا خو ته به خبره نه یې پوه او داسې به کېدي چې موږ سره وي چې غریبان الله د دې موضوع هم نه دي خبرې چې دا موضوع د سره واره او یا که دا کتاب هسې ګوري پاڼې اړې او بیا به هم نه یې پوه معرفت قلب هغه معرفت چې هغه په زړه سره وي چې خبره زړه ته کوشي دا علم د سړي سره پاتې کېږي کومه خبره چې د زړه ته کوزه کړه که نه دا خبره پاتې کېږي په زړه کې او په ذهن کې خو زړه ته هغه خبره کوزېږي چې ته د زړه په غوږونو واوري او توجه دې ورته او شوق او ذوق دي او اخلاص ته پکې بیا خبره زړه ته کوزېږي او چې دا شوق او ذوق دې نه او غوږ دې نه یخودی د زړه نو بیا دا خو اوره په یو غوږ او په بل باندې به اوسي بلکې داسې پکې وي بعض یاران پکې داسې دي چې درس کې ناستي او چې د دې جومات د چوکاټ نه خپه بهر کړه دته نه دي معلوم چې څه دی هم ناست صحیح ده د مجلس هغه برکت امید دی چې الله به ورته هغه ورکړي خو نور کوم مقصدي خبرې چې راغلی و هغه میلاو نه شو هسې ناست موږ چې به کله یو وخت کې ما سبق وی په یو مجمع کې نو هغه ټول عربو سعودیانو ټول سعودیانو صرف یو زه پکې باری وم نو موږ سره پکې یو بدو او بدوان خو ډېر سادهګان خلک ډېر سادهګان وجه دا چې دوی اکثر په دې بانډو کې پاتې شوي او د څاروو سره ادب ورته هم ډېر نه معلوم علم ورته هم ډېر نه معلوم دا خو واضح خبره ده د هر ملک بانډچیان چې بدوان صاحب د دوی خبره نه کوم زمونږ هغه وي نه ورشه هم په دلایل دي او دا وجه دی چې دوی لري د دې علماو نه او د ښار نه او د علم نه اوس سادهګۍ دغه بدو به که درس به روان و که هر څه به روان ده ما ته قیسې د اوښانو کولې او یو پیر کلي ته تللی و ما ورته ټلیفون وکړو ما څنګه په چوټۍ تللی و کلي ته دوه هفتې نه ما ورته ټلیفون وکړو ما څنګه وي بلکل الحمدلله وي د الله نعمتونه اوس هم وي د اوښ سره خوا کې ناست سادهګان دي هغه به د استاد څه وایي څه نه وایي ورب الکعبه که په شړنګ وموجي داسې دي او چې پاس کېدو به په څنګ به پاس کېدو بلکل هغه اخرنی نمبر نه که د هغې نه لاندې چې پیل کېږي بس په دې باندې د الله په دغه روانو نور په هېڅ نه پوهېدو نه د هغه لیکلو نه د هغه سره قلم و نه د هغه سره کاپي وه کتاب کم ځای کې دی کور کې هېر شوی دی کتاب کم ځای کې دی ګاډي کې هېر شوی دی کتاب کم ځای کې دی ما خو لا اخیستی نه دی زه خو لا مکتبې ته تللی نه یم او دا قسمه خبرې اب هسې موږ سره د برکت دپاره نه استادان پې هم ډېر مین وو کوم مشایخ چې به راتلو د هغو سره سخته مینه وه او ته پته وه چې دی غریب کینو خو لکه نور په څه پوه نه نو هسې به ورسره هسې گپ شپ لګوه او تپوسونه به یې ته کول د کلي حال احوال او د اوښانو قیسې او دا به یې کول هغوی سره به هم لګي نو یو پیر زمونږ استاد راغی چې هغه موږ ته د علم د قافیې او اشعارو دا به یې موږ ته ښو دا ډېر ګران علم دی ګران علم دی او هغه به موږ ته د بلاغت ته علم او دا به راته موږ نو دی اوس مخې ته ناست دی د استاذ ته نږدې بلکل مخې ته ناست دی او استاذ ته پکې ګورم نو د استاذ دا مطلب دی چې نن دی یعنې ښه په شوق کې دی او د درس ته توجه ده درس ته توجه ده دومره ګران درس دی هغه تکړه پې نه پوهېدو هغه غریب په څه پوهېدو خو استاذ ورته ډېر استاذ داسې کس ته ډېر په توجه وي چې څوک استاذ ته په توجه وي एकदम सड़ी अल्लाह अकबर रुको ला په کلاس کې رکوع له
منګ هم حیران استاذ هم حیران سړي مونځ پوره کو دا رکعت یې وکړو بیا پسې بل رکعت وکړو سلام یې وګرځو او بیا موږ ته وایي خیر انشاءالله څه چل دی څه چل دی تاسو ټوکلي شوي او ما ته ګورئ ولې دا استاذ ورته وایي الله یهدیک الله تعالی هدایت درکړي ته څه کوې ته خو درس ته ناست یې ته څه کوې وایي شیخ وایي زه درته صفا خبره وکړم وایي زه پرې ته قسم خورم که زه ستا په یو خبره هم پوهېږم په یو خبره دې مو نه پوهېږم خو ما سوچ وکړو چې اسې هم ناست او قبلې د دماغ دی راشه صلات الضحا یو دوه رکعته پکې وکړه او نفلي مونځ خو په ناست هم کېږي نو بیا ورسره هغه شیخ مو ښه وخندل او موږ وخندل هغه ورته بیا دا وایي زه ښه دی چې دوه رکعته دې پکې وکړو هغه وخت یې ضایع نه کړو نو یو نیم سړی اسې ناست دی په خبره پوه نه دی چې دا څه وایي څه نه وایي څه روان دي څه نه دي روان دلته شیخ رحمه الله وایي که زما په دې خبره پوه شوی د زړه نه که د زړه نه بې پوه شوی وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه او هغه شرک دې وپېژندو د کوم شرک په باره کې چې الله وایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله نه بخي دا خبره چې هغه سره دي شریک جوړ کړی شي ها د دې نه علاوه د شرک نه علاوه چې چاته وغواړي بخښنه کوي چې دا شرک ته وپېژندو د شرک باره کې تفصیل د دې دپاره به خصوصا رجوع کې زما هغه درسونو ته چې به کې ما د کتاب التوحید شرحه کړې ده اوږد وضاحت مونږ کړی دی شرک اقسام احکام هر څه بیان شوي دي خو لنډه ده لنډه او مختصر خبره د شرک په څو قسمه دی شرک په څو قسمه دی شرک خفي بعض علما درې قسمونو ته تقسیموي لکه څنګه چې تا ووایي او دوه قسمه دا دلیل دی په دې باندې تاسو هم د عقیدې په مسلو نه یې پوه ډېر لږ پکې پوه دي او چې خبرې شروع کړي بس یو سړی برید ته وکړي الحمدلله د توحید عقیده یو سړی شرک نه پېژني او یو شی چې نه پېژني ځان به دې څنګه ساتي ماشوم ته د شرابو بوتل کېده کېدای شي ویسکي کېدای شي که نه شي ولې نه یې پېژني اور سره یې خوا کې کېنوه کېدای شي اور کې لاس ووهي کېدای شي که نه ولې نه پېژني هېڅ پته ورته نشته چې ته شرک نه پېژنې د شرک نه به ځان څنګه وساتي یو سړی دا دعوه کوي نه 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 الحمدلله موږ بلکل صفا د شرک نه ځان هم ساتلی شرک څه ته وایي وایي دا خو راته پته نشته خو ځان هم دې ساتلی ته ځان دې ساتلی د څه نه دی دا ته چې وایي چې ما دې ځان ساتلی دا څه شی دی ما پرې پوه وکړه وایي راته پته نشتي اوس د دې سړي باره کې هم څه خیال دی چې ما دې ځان ساتلی دی خو پېژنم یې نه ځکه یو شاعر وایي د شعر ترجمه دا ده عربی کې وایي چې وایي شر زده کومه او کوشش کوم چې شر وپېژنم د دې دپاره نه چې واقع شم پکې د دې دپاره چې ځان ترې بچ کړمه لکه اوس یو سړی دا ووایي راشي زموږ ته رانوځي چې بس دی نو د شرک خبره سله کې الله دې ته موږ ساتي مې بیانوه نو موږ خو دا شرک دې دپاره نه بیانوو چې موږ پکې پرېوځو موږ یې ولې بیانوو چې ځان ترې وساتو شیخ وایي که دغه شرک دې وپېژندو دا چې الله یې بخي نه یو سړي ته دا پته نه شرک څه ته وایي شرک خو په عربۍ ژبه کې واضح دی د لغت کې چې دا یعنی شراکت په معنی د شراکت دی پارټنرشپ چې ورته وایي څه شي کې چا سره شریک شو کاروبار کې بل څه کې بل څه کې او په شرع کې شرک دې ته وایي چې د الله په خصایصو کې
او هغه کارونه چې هغه الله پورې خاص دي هغې کې د الله سره مخلوق شریک کړي او دا بیا په دوه قسمه ده یا درې بعض علما درې وایي و یو لوی شرک ته یو وړوکی شرک ته یو پټ شرک ته او بعض وایي دوه دی لوی شرک او وړوکی نو دا پټ سر ته لاړ وایي دا پټ په دې وړوکي کې دننه دی خبر حقې ته واپس شو ښه نو شرک اکبر څه ته وایي صحیح شو د الله هغه کارونو کې چې کوم الله پورې خاص شي پای کې د الله سره مخلوق شریک کول لکه عبادت خو عام ټکی دی لکه د یو مخلوق باره کې دا نظریه او د هغه نه دا غوښتنه کول چې ماله بچي راکه شرک دی اکبر دی که اصغر دی اکبر بل مثال د نفي او نقصان نه یریده بس نظراني او منښتې د غیر الله په نوم کول بس دا خو شو دعا غوښتل غیر الله ته چغې وهل رامدد شوي عبادت خو عام ټکی دی بیا عبادت لرئ دېس خو ټول د الله عبادت سجده لګول د الله نه علاوه بل چاته سجده لګول د عبادت په نیت چې دا عقیدې چې دا باران ستوري راوری شرک دی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم پورې پناه نیو او هغه ته پناه وړه په هغه څه کې چې صرف پې الله قادري دا شرطونه ورسره لګوئ دا خو عامه خبره شو الله له اولاد ثابتونه دا عامه خبره ده دا بعض مثالونه دي د شرک اکبر ښه نو شرک اصغر څه ته وایي ریاکاري بعض علماء دا تعریف کړی دی شرک اصغر په تعریف کې د علماء منځ کې اختلاف دی بعضو دا تعریف کړی دی چې هغه شرک چې اکبر دی درجې ته نه رسي شرک اکبر دی درجې ته نه رسي بلکې ورته په حدیثونو کې هم شرک اصغر ویلی شوی دی بعضو ته پای کې دنه ریاکاري راځي یو سړی لګیا دی عمل کوي د مخلوق دپاره دا شرک اصغر دی ریاکاری مخلوق دپاره ریاکاری چې زما صفتو کې ما ویني دغه شان په تا به شي او په الله به شي دا قسم الفاظ دا په شرک اصغر کې راځي دا هم شرک دی دې ته ګوره ډېر احتیاط پکار دی زموږ د پښتانه دا ټکی ډېر وایي بس 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 په تا مې اعتماد دی او په الله مې اعتماد دا خو دواړه یو شان کړو بلکې دې ته مخکې کو په تا مې اعتماد دی او په الله مې اعتماد دی په تا به شي او په الله به شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې کس راغی او یا رسول الله ما شاء الله وشئت او چې سا الله وغواړي څه تاسو وغواړئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو اجعلتني لله ندا زه دې د الله سره یو شان کړم بلکې داسې وایي چې ما شاء الله وحده څه چې الله وغواړي یوازې هغه کېږي او بعض روایتونو کې داسې راځي چې الله چې څه وغواړي او بیا ته وغواړي بیا دې صحیح ده په الله به شي او بیا به په تا شي صحیح ده په الله مې اعتماد دی او بیا مې په تا اعتماد دی دا صحیح ده ها د غیر الله په نوم قسم کول دا هم شرک اصغر کې راځي د پلاني بابا په نوم مې د قسم او د بچو په سر مې د قسم او په کعبه مې د قسم دا ټول شرک اصغر کې راځي خو دا کله شرک اکبر ته هم رسي کله څه نه ها په کعبه واسې یقین کوي
که تاسو د شرک په موضوع پوهېده غواړئ په صحیح معنو سره که علم سره هم شوق یو غازي هغه ټایم پاسوي لازم به د کتاب التوحید درسونه واورئ په هغې کې به شرک مسله تفصیلا واورئ او ډېره د افسوس خبره ده ګورئ چې یو سړی ځان ته موحد وایي او بیا ځان ته سلفي وایي او دی نه یې پوهه په دې مسله دا خو زموږ هغه خبرې دي چې زموږ ماشومانو ته الحمدلله یادې دي الحمدلله ماشومانو ته هم یادې دي زموږ ماشومانو ته په مدرسو کې په جامعاتو کې ماشوم ته یې ښیي شرک په څو قسمه دی هغه هم لګوي په دوه قسمه دی یو لوی دی یو وړوکی لوی دا دی وړوکی دا دی مثال یې دا دی دې مثال دا دی توحید دا دی په دې قسم دی معنی دا ده دا خو ماشومانو ته هم معلوم دا خو زموږ د موحدینو بنیادي مسایل دي او په دې کې یو سړی بنګ بنګ کوي او پوهه پرې نه او چې بیا بهر ته وځي خلکو ته یاره بس د الله شکر دی چې سلفیت عقیده ده ته خو پې پوهه نه صرف په نوم یې کار نه کیږي کار کول غواړي کار ځان پوه کول غواړي زه سلفي یم او سلفیت پېژنم نه زه اهلحدیث یم او اهلحدیثتوب پېژنم نه زه موحد یم او توحید پېژنم نه زه متبع یم او اتباع د پیغمبر پېژنم نه نه څنګه به زه متبع شم څنګه به موحد شم او څنګه به سلفي او اهلحدیث شم چې سړی په دې بنیادي مسایلو نه پوهېږي او په دې کې له دا بعض وایي یاره وایي چې شیخ صاحب د دې په ځای یو بل درس شروع کړی وی ځکه دا د عقیدې دا مسلې خو ډېرې بیان شوي ته به وایي چې دی پکې داسې پي ایچ ډي کړې ده په توحید کې ده د ټولې یادي موږ ته خو رارسي که نه بعضو ملګرو دا ویلي وي که د دې په ځای بل داسې یو درس شروع شوی وی ځکه چې توحید دا موضوع خو بار بار بیان شوې ده نو همدغه کس چې دا خبره کړې دی راوله ده نه د زه یو څو تپوسونه کوي دله ورځي که نه ورځي عقیده خو به د لحد ته د تلو پورې بیانو قبر ته د تلو پورې بلکې قبر کې هم سوال د توحید کیږي من ربک دا توحید دی ما دینک دا توحید دی بلکې د پیغمبر باره کې د تپوس دا هم د توحید مسله ده ځکه چې دا موږ ته الله دا خبره ده کړې ده او الله هغه له پیغمبري ورکړې ده او هغه بیا موږ ته د توحید راښولی دا هم د عقیدې په مسله کې دننه راځي چې دا مسلې درته نه یادې که نه قبر هغه سوالونه جوابونه هم نشي ورکولی ځکه چې دا مسلې درته یادې شي نو عقیده به دې برابري او چې عقیده دې برابري هلته جواب ورکولی شي او چې عقیده دې مسلمان نه برابر والعیاذ بالله دلته جوابونه نشي ورکولی دا داسې نه دي چې یو سړی دا وایي چې یاره دا خو مړه اسانې مسلې دي چې رانه تپوس وکړي رب څوک دی چې الله دلته دنیا د حالاتو په شان حالاتو په قبر کې او برزخ کې نه وي هلته حالات جدا دي دا جوابونه هلته هغه څوک ورکولی شي چې هغه د دې جوابونو په رڼا کې ژوند تېر کړی د شرک دا مسلې موږ څو څو پیرې بیان کړي بیا به کې هم بعض ملګري کمزوري دي الله اعلم دا دلیل دی په دې باندې چې یو کس شوق نه وي هغه نشي یادولی خبره هر څه شوق غواړي هر څه محنت غواړي چې شوق وي محنت وي هر څه یادي هره مسله ذهن کې کیني ولې نه کیني زموږ د ذهنونو داسې چل وایي سړی محنت وکړي کوشش او د هغې نه مخکې ورسره اخلاص وي د غیر الله په نوم قسم دا شرک اصغر دی کله نه کله شرک اکبر ته رسي او هغه داسې یو سړی چې د الله نه د بل چا په نوم قسم خوري او تعظیم یې کوي که نه لکه دی ورته غټ ښکاري دا شرک اصغر دی که چېرته ده د عقیده وي چې دا پلانې او الله یو شان دي او شریک دي نو بیا شرک اکبر ته رسي لکه یو سړی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم خوري او دی ورسره عقیده نه ده چې دی داسې دی لکه الله یا والعیاذ بالله د الله سره شریک کوي دا عقیده نه ده خو تعظیم یې کوي چې د دې تعظیم حقدار یو الله دی خو دی د ده تعظیم داسې کوي دی په کوم شرک کې واقع شو اصغر کې که چېرته یې داسې دا مو وایي چې او جي د ده دپاره د الوهیت با صفات ثابت کړو او د الله مقام ته ورسو او د الله شان ته ورسو نو بیا
د شرک اصغر نه خبره بیا شرک اکبر ته لاړه دا وړوکی شرک دی دې آیت کې الله دا وایي چې شرک نه بخم شرک ول الله قطعا نه بخي چې څو پورې دې توبه نه وي ویستې او کوم سړی چې په شرک باندې مړ شو دی جهنمي دی سوا د شرک اصغر والا نه چې ده ته به عذاب د ده د ګناه او د شرک مطابق ملاویږي او بیا د جهنم نه راوتی شي خو شرک اکبر والا همیشه دپاره کوم ځای کې دی جهنم کې ښه بل سوال په دې باندې به درس ختم کړو په شرک اکبر او شرک اصغر کې څه فرق دی جواب به چې کوم کس دی هغه دې اشاره کوي چې ما ته جواب معلوم نه بس نه صبر ها لا خو شرک اصغر هم داسې دی بغیر توبې نه خو یو هم نه قبلېږي شرک اکبر والا همیشه په جهنم کې دی بس نه ها شرک اکبر والا د اسلام نه خارج دی شرک اصغر والا د اسلام نه خارج نه دی شرک اکبر والا ټول اعمال برباد دي د شرک اصغر والا صرف دغه عمل برباد دی شرک اکبر والا همیشه دپاره جهنم کې شرک اصغر والا جهنم کې نه دا ته زه یقیني خبرې کوم دا د یقیني خبره کوم زه اوس د خپل کور نه یو ماشوم راولم په خپلو بچو کې هغه ته دا مسله بیانوي دا هغه ته موږ یادې کړي دي الحمدلله او سړی غټ پټ سړی و هغه ته دا نه یاد او دا به نه وایي چې موږ ته نه دي بیان شوي موږ ګورې دا زموږ هغه دا دوه خبرې نه دي دا زموږ داسې موضوعګانې اجدي دپاره ګوره کتاب کتو ته هم ضرورت نه الحمدلله د سلفیانو موحدینو سره دوه موضوعګانې نه دي توحید او د پیغمبر تابعداري دا چې راته کوم ځای کې وی بیان پې کوو بغیر دې نه چې کتاب ته واپس شو دا خو بار بار بیان شوي دي نو په اخره کې بیا هغه خبره وکړم چې یو شی ته پېژنې نه نو ځان به ترې څه ځان به ترې څه وساتې یو شی چې پېژنې نه نو ځان به ترې څه وساتې په دې باندې به اکتفا وکړو او خبره په دې باندې ودرېده چې شیخ ویي که زما په دې خبره پوه شوی د زړه نه او هغه شرک ته پېژندلی چې کوم الله یې نه بخي په دې خبره ودرېده روان درس کې به انشاءالله خبره د دې ځای نه مخکې بوځو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد